بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم په خیر راغلی د لیکه لوست لومړی درس ته. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. لومړی توری موږ تاسې د الف له توري څخه نن کلمې جوړو او په پای کې یو جمله هم ترې جوړو. لومړی کلمه الف لام لام ه الله جل جلاله. دویمه کلمه الف نون الف ر انار. دریمه کلمه الف واو ب ه ګرد ه اوبه. څلورمه کلمه الف خ ی ر ت آخرت. پنځمه کلمه الف لام میم الف سین الماس. شپږمه کلمه الف دال میم ادم. اوومه کلمه الف نون سین الف نون انسان. اتمه کلمه الف ی میم الف نون ایمان. نهمه کلمه الف واو ی دال اوږد. الف سین ت الف زال استاذ. اوس نو راځو د اوبو له کلمې څخه یو جمله جوړو. اوبو د انسان د ژوند لپاره ډېرې مهمې دي. که موږ تاسې تیز ووایو په رواني سره اوبو د انسان د ژوند لپاره ډېرې مهمې دي. یارې بیا له سره تکراروو په یوسته کلمې وایو. الف الله جل جلاله. الف انار. الف اوبو. الف آخرت. الف الماس. الف ادم. الف انسان. الف ایمان. الف اوږد. الف استاذ. اوبو د انسان د ژوند لپاره ډېرې مهمې